مانځه کې 14 واجبات دي. که چیرې کوم واجب پاتې شي او سجدې سهوه ونه شي هغه مونځ ناقص دی او په ترک د واجب باندې باید سجدې سهوه وشي. اول واجب د مانځه د تحریمي تکبیر د الله اکبر په لفظ سره ویل. دویم د قرائت لپاره د دوو لومړنیو رکعتونو تعینول چې 2 رکعتو اولو کې به قرائت لولي په فرضو کې. دریم د لمانځه په 2 رکعتونو کې د سورت فاتحې نه غیر 3 لنډ یا یو اوږد آیت لوستل د سورې فاتحې نه وروسته. څلورم د الحمدلله لوستل د فرض او سنتو په ټولو منځلو کې، یعنی سورې فاتحه په فرض او په سنتو منځونو کې په ټولو کې د دې لوستل واجب دي. پنځم د نفلو او وترو په ټولو رکعتونو کې د سورې فاتحې سره یو سورت یا 3 آیتونو لوستل دا هم واجب دي. او په فرض منځونو کې صرف په اولنیو 2 رکعتونو کې سورې فاتحه یا 3 آیتونه لوستل واجب دي. په دریم او څلورم رکعت کې لوستل سنت دي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغه چا لمونځ نیمګړی دی چې سورت فاتحه پکې ونه لولي. شپږم ټول ارکان پرله پسې ادا کول. که په یو رکن کې دومره تاخیر وشي چې د سجدې یا رکوع په اندازه وي نو سجدې سهوه په هغه باندې واجب ده، باید تاخیر په رکن کې رانه شي. اووم له رکوع نه مخکې په سجدې کولو هم سجدې سهوه لازمیږي، یعنی رکوع یې لا نه ده کړې او سجده یې کړې ده، په دې باندې هم سجدې سهوه لازمیږي. اتم په رکوع او په سجده کې دومره ځنډ کول چې 3 ځله پکې سبحان ربی الاعلی وویل شي. که له دې نه مخکې څوک رکوع یا سجدې ته ښکته شو نو د سنتو خلاف کار یې وکړ. هغه کسان چې زر رکوع او سجدې کوي د هغه لمونځ نه کیږي. په دې هکله صحیح حدیث هم موجود دی، په اسلامي فقه کې لیکلي دي. نو په رکوع او په سجده کې باید دومره ځنډ وکړي چې هغه کې 3 ځلې سبحان ربی الاعلی وویل شي. نهم لومړی قاعده کول، یعنی اول قاعده که 3 رکعتي وي یا 4 رکعتي وي په هغو کې اوله قاعده واجب ده. لسم په دواړو قاعدو کې د اتحیاتو یعنی تشهد لوستل دا خو واجب لیدلی، خو ځینې فقها ویلي چې اوله قاعده واجب، تشهد پکې سنت، آخره قاعده فرض، تشهد پکې واجب. 12 ټول رکنونه په صحیح توګه ادا کول چې په هغه کې تیزوالی نه وي. 14 په کومو منځونو کې چې په پټه قرآن کریم ویل کیږي یعنی خفیه ویل کیږي، لکه د مازیګر او د ماسپښین 4 رکعته فرضونو، په دغه لمنځونو کې قرآن کریم په پټه لوستل کیږي. او د جهر والا لمنځونه په هغه کې جهر لوستل واجب دي، یعنی د سهار په مانځه کې جهر واجب دی امام لپاره، د ماسپښین په مانځه کې، د مازیګر په مانځه کې خفیه په دې باندې واجب دی، او د ماښام او د ماسخوتن مانځه کې په دې باندې هم جهر لوستل واجب دي. یعنی په هغه منځونو کې چې خفیه وي خفیه لوستل واجب دي، په هغه منځونو کې چې جهر وي هلته جهر لوستل واجب دي. 14 په السلام علیکم ویلو باندې لمونځ ختمول. 15 د وتر مانځه لپاره په 3م رکعت کې دعای قنوت لوستل، یعنی د وترو په منځونو کې دعای قنوت لوستل دا هم واجب دي. 14 د اخترونو په منځونو کې 3 تکبیرونه ویل. خو د اختر په مانځه کې که د چا نه تکبیرونه پاتې شول د امام نه خلک زیات و نو د تکبیرونو د پاتې کېدلو په وجه باندې یا د بل واجب د پرېښودلو په وجه باندې هلته سجدې سهوه کول پکار نه دي. نو که د دغه واجباتو څخه د چا نه یو واجب هیر شي یا ترې پاتې شه نو په دې صورت کې په دې باندې سجدې سهوه لازم ده.